اوكي بسم الله الرحمن الرحیم رازون المدرس ریویو کې دی همدا سره کنه یس سر ریویو کې متیر ځل تر کمنټس پورې خبره کړې و نن تینا وایو ټریکینګ چې تینا وایو ټریکینګ زرا زما ایکوال آر ا ان ډي اخلما دلته وایو څو پیراګراف موږ واخلو په دې کې موږ سره لومړی ټریک چینج دی ټریک چینج څه خبره ده ټریک چینج داسې دی کنه چې تاسو فور ایگزامپل یو کس ته چې کوي دغه ډاکومنت ورکوي تاسو مثلا یو کتاب لیکلی دی سیدا وز بزرا شمال لګ بدل ته نورم واخلم ایکوال آر ا ان ډي به واخلم صحیح شو دلته به کاوس لاس کوم فور ایگزامپل دلته به واخلم 50 پیراګراف صحیح شو انسر دا پیراګرافونه ما سره راکړل سمرا ګوره اوس مثلا یو کس وای دا کتاب مالی کلی دی سینا زی غواړم چې یو بل کس ته ورولېږم ترڅو هغه چې کومه غلطي پکې هغه دې فقط ولولي چیرې کې ودې لولي سینا نو که چیرې دا ورته شریک کوم دا مې ور شریک کړ کنه هغه خو راځي دې کې تغیرات کوي ګوره دا زیاده څه کوي راځو دا لګ بولډ کا یا دا تنه دا څه کا او دې دا سایز لګ انکریز کا دا ور سره اټالیک راوړل دا څه وکا نو ګوره دای په خیره وصل کنه سیرا نو ګوره دا تغیرات په خیره وصل زو بس زو اوس په دې باندې نه پېګم دا تغیرات به راوسی راځه دلته رنگ یې فقط نه ورته ور کړی رنگ به اما غنم وټاکو دا څنګه ورته فور ایگزامپل دا ورته نه ور کړی راشه اټالیک دا سره وسري دلته فور ایگزامپل دا نور کوم معلومات یا دلته یا غیر ورته چینج کړی دی سینا نو دا یو ډول غلطی راځي په کتاب ریکل کې یو رقم نور بل رقم سینا نو ګوره زه ورته وایم چې زه دغه کتاب یا کوم پیچری دا زه ورته لګم نو ورډ والا دا سی وکا چې هیڅ اجازه دی ونه لري یا که چیرته کوم دا پکې چینجز چیرولي یو څه پکې بدلوي هغه دې ماته وښودل شي سیدا نو چیرته راشم ریویو ته راځم په ریویو کې چیرته راځم ټریکینګ ته ټریکینګ کې لومړی راځم هاو ټایم فور ایوریون د هر چا لپاره ټریکینګ ولګوه سیدا ټریکینګ اوس کې چیرته زلل لیکم ګوره اوس ما سره ګوره هغه لیکنه راسي په سور رنگ را سره راغله پام دې دلته ګوره زه راځم هاو ټایم دا سور رنگ نه زما دلته ګوره تور رنگ ما انتخاب کړی چې لیکنه ټیکس کلر دې کوم څه وسی تور دی وسی کنه سیدا زرا شمال لګلاندې کې چیرته راشم کنه ګوره دې ځکه زرا رمضان ته دې کنه ضرورت مرزا غڅ پیګی دا ز ډیلیټ کوم دې ځنه دا ځین انتخابوم بیک سپیس ډیلیټ شو نه سیدا دا سره داسې شو ضرورت یو کس چې دا کینته نه ډیلیټ کراځه دا باندې ډیلیټ کیږي ګوره فقط کرخه پیراغله اوس کې چیرته تا ته بیرته وای تا ته درکې درته او ته په پی ګوره چې دا یو غلطي کړې ګوره دا چې کړې د مسره دلته دا پکې راوستي دي سیدا دا مسره چینجز پکې راوستي دي لاندې دا ګوره دغه نه خنم ته پته لګولې شي دلته د دې ځکه در سره راځي دې ځنه پته لګولې شي شو نو ریویو تر ازما په ریویو کې ګوره دا جست مایند فقط ما راځم دلته ګوره وای آل مارک اپ څه معنی چې کوم تغیرات پکې راوستل راخه ما نو مارک اپ پکې راسره مخایا ګوره اوس یو کس وی کنه دلته خو زرا غلم سی شو اوس ما دلته ټریک چینج په ولګاو دا مو سره آل مارک پوښیو آل مارک ټریک چینج ما په ولګاو کنه هغه خو چې رزورت دا ورکه مسیدا دلته لیکنه کیږي هغه ته خو معلومات کې جو دی باندې ټریک چینج لګیدل لري چې دی ټریک چینج هغه راځي دې ترازی دا ټریک چینج لري نه لري کوي بل دې نه رسو چې نور لیکنه کوي بیرته په ادي ډول دی مثلا زیرا زورته مدا جاسوس باندې دا ټریک چینج ښا د سی وکا چې سیدا دا ټریک چینج په ولګاو چې وکا دلته فور ایوریون د هر چا لپاره ولګاو خو کوم تغیرات چې راوستل په هغه وخت کې څنګه کوا نو مارک اپ هیڅ تغیرات مخایا ورته کوم نه خورته مخایا چې مثلا دې کې ټریک چینج لګیلې ودلته نه کنه هغه سره ازمن ته لیکم شي this is not say show this is not a good for example ورته چې دا چې نه دی یو ښه کتاب نه that's not a good book say show do not buy it دلته زه for example دا څه لیکم book do not don't buy it so you should buy b-u-y لیکن don't buy it دا ما enter دلته ما ودا سوي لیکل کنه بس ولا اساس شو دا لیکنه خو کړی دا ما اوس څه کړی دی ما الته ورپسې جاسوس لګولې چې مې لګولې جاسوس هغه خو نه پیږي کنه چې ټریک چینج لګولې کنه زه راځم سیده ټریک چینج ته پروټیکټ چینج راځم دا ما نو مارک اپ کړی دی کنه زه تم آل مارک اپ ټول سره خای ته لګرا شغه جمله چې موږ لیکلې چې this is not a good book دا به راغلی وي نه دراغلی ولی ځکه چې هغه وخت موږ ټریک چینج نه دی لګولې و زګورا دلته ما ټریک چینج ولګاو چې موږ فور ایوریون مې کړ کنه او دلته مې مارک اپ څنګه کړو ته نو مارک اپ څه شو وس نه ښکاری کنه زرا زما دلته لیکنه پکې کوم ورته مې چې this is څه شو this is not سیدا this is not a good book یار
this is not a good book. دا یو ښه کتاب نه دی. صحیح شو. this is not a good book. do not buy it. صحیح شو. book do not buy it. صحیح شو. do not buy it. داسې لیکنه مو ورته وکړه. اوس ګوره عکس ته پته نه لګي چې د ټریک چینج لګېدلی دی که نه دی. خو ما اصل کې ټریک چینج لګو وختي مو ټریک چینج نه ولګولی. صحیح شو. ما فکر دلته آل مارکپ کړی زه راځم دا آل مارکپ کوم. ته لږ راشه هغه ما یوه لیکنه کړې وه ویلې مو چې this is not a good book don't buy it. راغلی نه پکې؟ اوس ګوره فقط دغلته دا ما داسې ورته کړي ول. صحیح ده. اوس ښه صحیح شو. یو کس وایي دا خو صحیح شو. دلته خو که چېرته هغه کس دلته فکر شي دا نو مارکپ دی که نه نو مارکپ دی هغه به راشي نو مارکپ دی هېڅ ورته نه ښکاري. صحیح ده. هغه به سیده چېرته راشي دلته به راشي آل مارکپس باندې به تلو کړي. ګوره ټول هر څه به ښکاره شي. چې به شي ښکاره شو که نه نو بیا بېرته راځي چې کوي ټریک چینج د دې ځای ایوری ون نه لرې کوي. صحیح ده. دا جمله فقط د دې ځای نه ورانوي راځي دلته بیا جمله لیکي. صحیح شو. یا دلته راځي داسې نوره جمله چې نوره جمله لیکي هغه ټریک چینج په هغې باندې نور څنګه شو ختم شو. ځکه نه یوه نښه ورکوي او نه هغه ورکوي که نه نو زه ورسره څه کار کوم ورته یم راشه ټریک چینج ته لاک ټریکینګ دې باندې زه لاک لګوم ورته. صحیح ده. اوس انټر پاسورډ پاسورډ چې زه ته یم یو دوه دا پاسورډ مې ورته ورکړه. زه کنفرم پاسورډ 1212 راشه دې ځای نه څنګه کا انټر. صحیح شو. اوس ما ګوره ټریکینګ مې ولګاو آل مارکپ دی که نه. اوس یو کس راځي ګوره دلته لیکنه کوي دلته یې ولیکل بیا ورسره ښیي که نه چې دلته ټریکینګ لګېدلی دی. صحیح ده. نو هغه څه کار کوي هغه وایي ښه ټریکینګ لګېدلی خو دا خو دومره سخته خبره نه ده. زه خو باسې نن کمپیوټر باندې پوهېږم باسې نه ما ورډ ویلی ریویو ته راځي دلته چېرته راځي ټریکینګ باندې کلیک کوي. دلته چې ټریکینګ باندې کلیک کوي ګوره هغه ایوری ون وخت که نه هغه خو نشته هغه ولې کار نه کوي. لاک ټریکینګ باندې کلیک کوي وایي ته خو یې لاک کوې بېرته ترې نه وځي یا پاسورډ یې چیرې هغه راځي دلته غلط پاسورډ ورته ورکوي وایي د پاسورډ از انکریکټ غلط دی. صحیح نه. نو هیڅ دا بیا پکې تغیرات نشي کولی. کله چې تاسو پاسورډ پې ولګاو دغه مارکپ یې فقط چې کوي نو مارکپ کوي بس پرېږدئ نور هیڅ سبب کې شوی نه وي هغه نور څه تغیرات که پکې راولي هغه هر څه پته به تا ته څه کېږي لګېږي. فقط دې ریویو ته راځه او په ریویو کې چېرته راځه دغه مارکپ ورته هغه ته کله چې لګي نو مارکپ یې کوه دلته راشه آل مارکپ باندې کړو که هر څه تغیرات برته پکې ښایي. دغه دې په ایریا چې ورسره راځي که نه دې ته بالون ایریا ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي بالون ایریا دا مې ویل ورته نو دا پکې راځي. اوس که چېرته زه راشم ورته یم شو مارکپس راته راوښایه مارکپ څنګه دی دا کمنټ درسره وښایم ډیلیټیشن کوم ځای کې چې ډیلیټ کړی هغه درسره وښایم فارمټینګ درسره وښایم که نه کوم ځای کې چې فارمټ ورکړی وي که نه دغه ګوره دا بالون ایریا مو سلیکټ کړه. فار ایگزامپل دلته یو ځای کې فارمټ ورته ورکړل چې ورکړه فارمټ دلته راشه ورته یم داسې بولډ یې کړه سره صحیح شو دې ته یې داسې بل یو ډول ورکړ داسې ورسره واخیسته دا اوس به ما سره دا نه راخلي چې به نه کوي دا به نه راخلي ځکه چې هلته موږ فارمټ کې ورته څنګه ویلي دي چې فارمټ والا پکې مه راخلي. چېرته مو دې ځای نه کلیک کړو ګوره دا دی راویښست سره فارمټ یې پکې. اوس معنا دا نه چې دلته مو د سټارټ مارکپ دی که نه دې نه مو چې لرې کړل دا فارمټ یې مو ترې نه لرې کړ. معنا دا ده که چېرته خیر فارمټ ورکاو هغې کې څه کې مه کېږه بس هغه مه نیسه. صحیح شو. هغه جاسوسي پسې مه کوه. صحیح ده. دې باندې پوه شوئ که مو چیک ترې نه لرې کړ بیا نه کېږي چیک مو لګولی ورته ګوره دې خوا ته یې راسره ښایي. بله بالونز دی بالون دغه دې خوا ایریا ده که نه دا راسره وښایه شو پریویژن ان بالون بالون کې راسره پریویژن وښایه. صحیح ده. او کنه شو آل پریویژنز لاین ټول لاین سره وښایه نو ګوره فقط دلته به ورسره ښایي. صحیح شو. که چېرې زه راشم بیا شو مارکپ ته ورته یم راشه بالون ته راشه ورته یم شو اونلی کمنټس ان فارمټډ ان بالون ایریا کمنټ او فارمټ راسره دی بالون ایریا کې وښایه. بله ریویوینګ پین دی ریویو کې دلته ګوره یو ریویو پین درکوي درته ورټیکل دې ځای کې هم تاسې ګوره ریویژنز وایي خلاصه اوس ګوره ته دلته دغه ریویوینګ پین ته واخله دقیق معلومات زه درکوي وایي دغه نوم دی که نه دغه اکاونټ انسرټډ وایي د اخر کړي دي چې پکې لیکلی دی وایي دغه لیکنه یې پکې کړې ده. صحیح شو. وایي دغه نوم دی فارمټډ فارمټ یې ورکړی ښه فنډ یې چې شته تغیر کړی دا فنډ نوم دی دې ته یې فنډ تغیر کړی دی بولډ کړی دی او کمپلیکس دا بل ورته ورکړی دی. صحیح شو. سکرپټ فار بولډ او دغه شیان یې ورته ورکړي دا کمپلیکس سکرپټ دا موږ سره بیا پښتو د هغه لپاره کارول کېږي. صحیح شو. بل وایي د انسرټډ داخل کړي دي چې داخل کړي دی بیا لیکلي دي دغه دومره لیکلی بیا کړي وایي فارمټډ دا فارمټ یې ټیکس 1 ته بدل کړی دی. صحیح ده. کلر چې دی که نه د دې ټیکسونه یې داسې کړی دی ګوره انسرټډ فقط دلته سپیس داخل کړی دلته دقیق معلومات درته درکوي. که چېرته یو څه ډیلیټ کړی وي یو څه را داخل کړي وي هغه دلته په دې څه شي پریویوینګ پین کې تاسې کتلی شئ. صحیح ده. د بالون ایریا کې هم ښه پریویوینګ پین کوي. پریویوینګ پین ورټیکل داسې ولاړ راته وایي هوریزنټل داسې پروت یې راته ښایي نو ګوره دلته را پروت یې داسې ورسره ښایي. صحیح ده. په دې باندې پوه شئ که چېرته ته راځي دې ځای نه بېرته لاک لرې کړي لاک پر دې باندې کلیک کړه هغه کوم پاسورډ چې دې ورکړی هغه ورته بیا دوباره ورکړه نو بس دا څنګه شو بیا بېرته ختم شو. فقط د ایوری ون نه بیا کلیک لرې کړه بس نور که ته چېرته څه شی لیکې نور به هغه درسره نه راخلي. ګوره اوس دلته دغه ایریا دلته ما سلیکټ کړه که نه راخلي ځکه که چېرته راخیستی دغه کوم ولاړ هغه چې دی درسره ښایي موږ سره. صحیح ده. مشکل پکې شته دی. بله خبره د چینجز ده د څه شي ده
چینجز څه ته ویل کیږي همدلته به دا خبره هم در پوه کوم ښه چینجز اکسپټ او ریجیکټ دی مثلا تاسو له کتاب ورته ورکړی که نه ته ورته وایي چې ښه یو څه خبرې خو دې دا خو را سره اکسپټ کړه چې کا وې من را سره او یو څه خبرې چې دی هغه را سره چې کنه زه راځم اکسپټ باندې کلیک کوم چې باندې اکسپټ اند موو ټو نیکسټ دا را سره ومنه و دې چې ولاړې ما کنه هغه دا لیکنه کړې نه زه ورته اکسپټ چې شو کا دا را سره ومنه نو ګوره هغه سور خط تن لري شو هغه چې یو ټریک چینج لګول هغه را سره تن لري کړ اوس ګوره معنا دا څه معنا موږ اوس معلومات ورکړي که څنګه چې تاسو وګوره که چیرته دې غلطي وي هغه دلته ما ټریک چینج هم پیل لګول چې ما ته معلوم شي بتا هغه به کوم تغیرات راوستي دي تا ته را لګره ته چې اوس هغه به کوم تغیرات راوستي دي آیا دغه تغیرات به راوستي دا ته معنی او راش اکسپټ اند موو ټو نیکسټ اکسپټ کا اکسپټ دیس چینج فقط دغه چینج را سره څنګه کا ومنه اکسپټ آل چینجز ټول چینجز را سره ومنه او اکسپټ آل چینجز اند سټاپ ټریکینګ ټول چینجز ومنه او ټریکینګ را سره څنګه کنو سټاپ کوي سیدا بل خبر ریجیکټ معنا نه منم دا خبر را کنه دا وخت دا خبر چې دا غلانه پروفیشنل پروسیډر غلطه کړی دا نو راش اکسپټ ریجیکټ ان موو ټو نیکسټ دا ممنه کټه کنه ګوره هغه ته نه فارمټ یې نه کټ کړ سې شو وس لاندې راغی لکه ګوره دې زی تر کې وته پام دې دوته مدا هم را سره ریجیکټ کړه لګ راش ته ریجیکټ ان موو ټو نیکسټ ګوره هغه فارمټ او هر څه ته نه واخصه پام دې ورته راشا ورته ریجیکټ چینجز دغه فقط دغه چینج را سره څنګه کا ریجیکټ کنور بل ته ونسي ریجیکټ آل چینجز ټول چینجز چې کوم دراوسی مې منه صحیح شو ابل څه دی وای ریجیکټ آل چینجز ان سټاپ ټریکینګ ټول را سره لاغ وکاو نور چې سټپ هغه چینجز چې دا سټاپ کرا سره ټریکینګ را سره سټاپ کا بل خبره پریویس مخکینه ته تاسو ځای ګوره د مخکې کوم یو دی صحیح شو د دې نه وروسته نیکسټ کوم یو دی نیکسټ جب سره روان چې دی هغه ځای ته تاسو پکې تللی شئ ګایز مشکل پکې سره ها بل خبره ته کمپیر ده کمپیر کیسه کار کیږي کمپیر کې یو کمباین دی یو کمپیر دی ګوره اوس څه کار کوي اوس فور ایگزامپل زه راځم دغه یو لیکنه ده دا زه راځم سیف کوم چیرته سیف کوم زه به راشم دا په ډیسکټاپ باندې سیف کوم ډیسکټاپ باندې کوم نوم ورته ورکوم D1 به ورته ورکوم چې فور ایگزامپل ورته به وایو چې نوم ورته ورکړ سیو اس ډیسکټاپ دې ته به زه نوم ورکوم فور ایگزامپل D1 چې ورته ورکوم D1 مې ورته ورکړ صحیح اوس دویم راځم ګوره دغه ایریا زه تېنه ډیلیټ کوم چې کوم دا ایریا زه تېنه ډیلیټ کوم داسې صحیح دا ایریا ما څنګه کړله ډیلیټ کړله صحیح شو راځم دغه ایریا ته راسي دغه زه ایریا سلیکټ کوم دې ته دلته راځم را فونټ ورته بدلوم صحیح ده دلته راځم ورته دې ته دغه سي فونټ ور سره ورکا صحیح شو دا دې نه بولډ کړه اټیک را سره ولا نو دا ګوره دا وز هغه یو ځل سیف کړ کنه هغه بل ډاکومنټ دی دا زه بل سیف کوم دا ما سره فور ایگزامپل بل ډاکومنټ دی زه راځم دې ته زه D2 ورکوم D2 څه معنا دویم ډاکومنټ چې مې په ډیسکټاپ یې سیف کوم چیرې سیف کوم ډیسکټاپ راځه دې نه سیف باندې کلیک اوس ګوره دا دواړه مو سیف کړ کنه اوس یو کس وای کنه فور ایگزامپل تاسو یو لیکنه یو کس ورکړي یا په عادي ډول تاسو ما یو ویل کنه چې دغه لغاتونه دا به تاسو زکه دي کې سره امتحان اخلم صحیح اوس تاسو هم در کړی دي تاسو کړی دي کنه یا سوالونه دی هغه مې درکړي وایم ته بعد دې باندې پریکټیس وکړه په دې کې امتحان اخلم صحیح نو یا بل کوم داسې زیاتره په دې پونتونو کې داسې کېږي ښه چې فور ایگزامپل یو پونتون کې نه یو عادي مثال درکوم زه دا سره فور ایگزامپل یو لغاتونه مې درکړي چې دا تاسو زده صحیح ده فور ایگزامپل 200 لغاتونه مې درکړي چې تاسو زده کړئ کې هغه سخت لغاتونه دي هغه تاسو نه لري کړی دي هغه پر ځای دي اسانه لغاتونه چولې دي صحیح ده نو زه اوس ګوره ما سره چې کوم یو اصلي او هغه دا نه کنه تاسو مې درکړي هغه به تاسو وي زه تاسو هم خچا تاسو چې کوم یو دي هغه ترک په امریکا نه پوښتنه کوم هغه زه انسرټ کوم زه راځم چیرته دا ورډ زه اوس او که ار یو دی دا یو اوپن کوي کله ته نه زه سادم زه اوپن کوم راځي دې نه راشه ما وین ورډ مې اوپن کړ چې مې اوپن کړو وین ورډ دلته راغلم کنه وز کمپیر مقایسه ته ویل کې شو زرا زم تم کمپیر کچې کا کمپیر مقایسه کرا سره ها اوریجنل ډاکومنٹ هغه اصلي ډاکومنٹ اول ډاکومنٹ کوم یو دی زورته ما راشه هغه اول ډاکومنٹ چې ما سره په ډیسکټاپ باندې پروت دی D1 دا ما سره اول دی راشه دی باندې اوکې کلیک ها دویم چې کوم یو دی هغه کوم یو دی راشه دی باندې کلیک D2 چې دی دا دی وګوره دا اصل کې د دې لپاره مې سمونی لګره ما چې کوم درسره خدا اصل کې مار سره خبره د پوهاوی لپاره وکړه دا مثلا تاسو کنه چې یو کتاب تاسو ولیکل سیدا یو بل چاته ورکوي الګ تاسو سټرکچر په نه دی لګولې کنه یو بل چاته ورکوي چې تل دغه وګورا دي کتاب کې شر لګ ځنی یو څه پکې ریوایز شوی وي یو څه تغیرات پکې راغلي وي زه چې کوم چې آیا هغه اول چې ما سره او دا اوس چې دراته جوړ کړی دي ترمن څه تغیرات راغلي دي سیدا نظر اعظم دلته د چې تر اعظم کمپیر اعظم د جنا اوکې باندې کلیک کوم تلک صبر کړه راځي نه یس
لږ انتظار به ورته وکړو. ګوره اوس څه شی کړی ریویژن ایریا ته پام دی وایي ګوره دغه ریویژن شوی دی وایي فارمټ دغه فارمټ یې ورته ورکړی دی دلته دا فارمټ ورکړی دلته دا فارمټ ورکړی دی ډیلیټډ وایي دغه ایریا د څنګه کړی ده ډیلیټ کړی ده دا پام دی که نه دغه ایریا وایي د ډیلیټ کړی دغه لیکنه چې کومه وه وګوره دغه اول او د دویم ترمنځ فرق دا دی چې دا څنګه شوی ده دغه ایریا ترې نه ډیلیټ شوې ده او بل وایي ګوره د دا ای کې دا ایچ لیکلی او دا فارمټ یې دغه ورته ورکړی. نو ګورې زموږ د اول او د دویم ترمنځ څه شو دغه ډاکومنټ ترمنځ فرق راغی. ګوره هغه اول دا و که نه دویم دا و د دې ترمنځ یې څه راوسته فرق راسره راوسته. بله خبره چې موږ سره دی په دې کمپیر کې هغه موږ سره کمباین دی. چې دی کمباین که فار ایگزامپل یو کتاب دی که نه زه وایم چې یا ادي پارټس اف سپیچ دی زه وایم نیمې زه لیکم نیمې تا ته درکوم ایجکټیو به پورې زه ته وایم چې زه یې لیکم صحیح ده او د ایجکټیو نه اخوا ته یې ته ولیکه صحیح ده. نو ستا هم په ډاکومنټ ورډ کې لیکلی وي که نه زه غواړم هغه ستا او دا سره یو ځای کړم. یوه طریقه خو دا ده که نه چې ته لاړ شي هلته کاپي پیسټ او کاپي او بیا دلته راځي پیسټ او کاپي او پیسټ او کاپي او پیسټ داسې کوي نه نه زه ورته راشه کمباین باندې کې کوم زه به څه ځم راځم هغې ځه نه کاپي او دې ته پیسټ صحیح شو. دلته ورته لومړنی ډاکومنټ کوم یو دی دلته به راشه هغه لومړنی D1 دا به ورسره انتخاب کړي دې ځای نه اوپن کړه صحیح شو. ریوایز ډاکومنټ دغه دویم ډاکومنټ یې کوم دی D2 چې دی D2 دا دې ځای نه انتخاب کړه دې ځای نه اوپن کړه دې ځای نه چې کا اوکې کا نو دا دواړه به سره څنګه کی کمباین کړي هغې دواړو نه ګوره دلته هم دا ریویژن ایریا در سره دلته هم ښه نور دا ټول یو ډاکومنټ دی دې نه جوړ کړو چې جوړ کړو یو ډاکومنټ سره جوړ کړو. ګوره دا اوریجنل ډاکومنټ دی دلته ریوایز ډاکومنټ کوم یو ډیر ریوایز شوی دی دا دې ختم دا ختم نو ګوره دلته ټول دې نه چې جوړ کړو یو ډاکومنټ سره جوړ کړو. آیا رښتیا یو ډاکومنټ جوړ کړی دی که نه دلته به چېرته راشئ راځئ ګورم چې رښتیا هم جوړ کړی دی که نه دی. ریویو ته راځم ما ورډ کاونټ راځم چې څو پیراګرافه دي راسره پیجز و شپږ پیجز دي پیراګراف وګورئ یو شپېته دی صحیح شو هغه یو نه موږ لږ څه ډیلیټ کړل اصل کې که نه صحیح ده. دلته ګایز په دې کې هم داسې راتلی شي دا کمباین کوي در سره. بله خبره بلاک اثر ایډیټ ریسټرکشن دی ایډیټ ریسټرکشن موږ ویلی وو فار ایگزامپل چې دې کې دی یو کس دلته پرې فایل کې موږ ویلی وو ښه زه ورته یم چې دغه ډاکومنټ چاته ورکړه خو یو ریسټرکشن پرې ولګوه څنګه ریسټرکشن معنا دا دی چې دا فارمټینګ ریسټرکشن فارمټینګ کې د تغیرات د دین راوړي او ایډیټینګ ریسټرکشن ایډیټینګ کې هم دا تغیرات راوړي راشه دې یا سٹارټ فورس باندې وکړه دا پاسورډ چې ورکې 1212 صحیح شو دا کنفرم کوم زه 1212 زه راځم دې ځای نه اوکې کوم ګوره پام دې خبرې ته نو زه راځم را کنټرول اس مې دې ځای نه کنټرول اس سیو مې کړ راځه ورته ما دا چېرته سیو کوم دا به زه راشم ورته به وایم چې زه دا سیو کوم کوم ځای کې سیو کوم دا ما اوس جوین کړل که نه دوه مې مختلف راواخیستل سیو اس ته راسم ډیسکټاپ ته راسم په دې کې زه ورته وایم فار ایگزامپل D3 باندې مې دا سیو کړل راشه دې ځای نه اوکې باندې وکړه. ګوره ما په دې باندې اوس یو څه ولګاو یو پالیسي مې پرې ولګوله داسې دی چې څوک ورته را داخلېږي نه دی دا پکې فارمټ تغیرات راولي او نه دی پکې د څه شي تغیرات راولي د ایډیټ تغیرات دا پکې راولي صحیح شو. دلته ډبل کلیک کوي یو څوک دا وګوره دا شین کار کوي را سره فارمټ دا شین کار کوي را سره نه کوي که نه ګوره اوس دلته بولډ کولی شي اټالیک کولی شي نه شي انسرټ یو څوک ور دلته پکې را داخلولی شي صحیح شو. نور د دې اړوند دغه ځینې چې کوم فارمټ او ریسټرکشن ایډیټ هغه پکې څنګه شو ودرېدل اوس ګوره دا انتخابوي نه شي ډیلیټولی څنګه کېږي هلته ټرک چینج پې لګېدلی دی ښه نو دا دې ځای نه ګایز موږ څه پې ولګاو یو ایډیټینګ موږ ریسټرکشن پې ولګاو. زه بېرته اوس وختي کار نه کولی هم که نه زه بېرته راځم هلته سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کوم دلته وایي هغه پاسورډ یې چې وختي پاسورډ 1212 دا مو ورته کړه انټر باندې کړه نو ګوره اوس یې پکې چې وکړله اوس به پکې تغیرات کولی شي راسه دلته راسه وګوره هر څه کار وکړ بېرته صحیح ده دی باندې پوه شوې. زه راځم ایک منټ به دا یو اوپن کړم دلته دا ډېره مهمه خبره ده ښه دومره مهمه خبره ده رینج ځکه مې راشه دا دومره لیکنه مه ورسره دا مې واخیسته که نه اوس یو کس ته اجازه مه ورکوه چې دې کې تغیرات در سره ولي خو دلته تغیرات پکې راوستلی شي بولډ اټالیک هر څه کولی شي که نه زه ورته یم دا دې پکې ونه شي کولی راځم ریسټرکټ ایډیټینګ ته راځم ورته وایم فارمټ ایډیټینګ باندې لګوم فقط چې ایډیټینګ ریسټرکشن راته پرې ولګوئ څوک د ایډیټ ونه شي کولی فارمټ معنا بولډ او اټالیک او دا شیان دې وکولی شي صحیح ده. چاته که چېرته یو څه کسان ته ښایي که نه مثلا نیټورک موږ جوړ کړی دی ډېر کسان دي موږ سره صحیح شو. نو ګورئ دلته موږ سره فار ایگزامپل چې دی ایکسپشن دلته اوس یو څه کسان زه ورته نه ښایم صحیح ده مثلا هغه څه نفر دي هغه چې دی هغه دې پکې تغیرات وکولی شي دلته هغه ورته اضافه کولی شي راځم ورته یم فقط دا یو تغیرات وکړي سټارټ انفورسینګ پروټیکشن باندې کلیک وکړئ دلته صحیح ده دلته پاسورډ چې دی 1212 او راشه دلته دویم پاسورډ چې دی 1212 راشه دې ځای نه دا اوکې کا اوس ګوره دې باندې موږ کنټرول اس دا موږ سیف کړ که نه راشه یار چېرته مو سیف کړی فایل ته راځم سیف ته راځم ډیسکټاپ دلته راغلم دلته مې دا نوم ورکړ فار ایگزامپل دا نوم ورکړ راشه دې څه شو ریپلیس ایگزسټینګ دا به راشم چې وشو که نه شو
ها اصل کې سیو نشو ها نو دې کې دا څه کېږي نه چې هغه ایډیټینګ ریسټریکشن بس لاس په لګي ګوره دې باندې موږ لګولې دي صحیح دا په دې ایډیټینګ ریسټریکشن اینڈ هایټ انګ دې کې چې تاسو په پاور پوینټ یا د نور دینو کوم یو انګ راوستي وي دلته اچو نو دلته هغه به ایډیټ کولای شي صحیح دا دې سره مو د ریویو ټیپ ختم شو نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ویو دي نو وایو صحیح دا